ګرانو مینوالو سلامونه کوم. زه تاسو ته یو نظم اورول غواړم. اول درته د دې سکول په هکله یو څو خبرې کوم. خوږو اوریدونکو، نن زه د پلی ملکن په سرکاري سکول کې تاسو ته مخاطب یم. په دې سکول کې شپږم ټولګي نه تر لسم ټولګي پورې 800 خواوشا ماشومان سبق وایي. خو د بده مرغه چارواکو د دې ودانۍ په 2015 کې ونړوله. تر اوسه پورې یې دا ودانۍ لا نه ده جوړه کړې او ځکه یې نړولې وه چې دا ودانۍ زلزلو خرابه کړې وه. دا 4م کال دی چې تر اوسه پورې دا ودانۍ جوړه نه ده. د دې له کبله د 800 ماشومانو ګلونو راتلونکی ژوند تباه او برباد شو. چې دا نړېدلی دی په دې سکول کې کم نه کم د 800 پورې ماشومان زده کړې کولې. کله چې دا سکول وران شو، دغه ماشومان د جنکو د کالج ودانۍ ته منتقل کړي شو. د ماسپښین نه پس د جنکو کالج ته دا ټول ماشومان ځي. د جنکو په کالج کې ماشومانو ته استادان صاحبان 4 غنټې کار کوي. نو په دې 4 غنټې کې به دا ماشومان زده کړه څه وکړي. د دې سکول په اړه ما یو نظم لیکلی دی. هیله ده چې ستاسو توجه به راوګرځوي. زما قام چې لاندې لویږي زما زړه چوي. زما قام چې لاندې لویږي زما زړه چوي. چې پښتون کمزوري کېږي زما زړه چوي. زما قام چې لاندې لویږي زما زړه چوي. چې پښتون کمزوري کېږي زما زړه چوي. چې په قام مې الزامونه لګوي څوک. چې په قام مې الزامونه لګوي څوک. دا مازغو مې خرابېږي زما زړه چوي. چې په قام مې الزامونه لګوي څوک. دا مازغو مې خرابېږي زما زړه چوي. چې یو موټی وي مثال بیا د غر دی. چې یو موټی وي مثال بیا د غر دی. زما قام خو چې خورېږي زما زړه چوي. چې یو موټی وي مثال بیا د غر دی. زما قام خو چې خورېږي زما زړه چوي. دا مکتب راله د رب په خاطر جوړ کئ. دا مکتب راله د رب په خاطر جوړ کئ. زما قام چې بربادیږي زما زړه چوي. دا مکتب راله د رب په خاطر جوړ کئ. زما قام چې بربادیږي زما زړه چوي. 100م کال دی چې مکتب مې نسکور پروت دی. 100م کال دی چې مکتب مې نسکور پروت دی. اخر ولې نه جوړېږي زما زړه چوي. 100م کال دی چې مکتب مې نسکور پروت دی. اخر ولې نه جوړېږي زما زړه چوي. پښتون وسم د اتې غوږ کې ودو دی. پښتون وسم د اتې غوږ کې ودو دی. لا وسم نه بیدارېږي زما زړه چوي. پښتون وسم د اتې غوږ کې ودو دی. لا وسم نه بیدارېږي زما زړه چوي.
نور قامونو ترقی به حد وکړه، نور قامونو ترقی به حد وکړه، پښتون وسم نه پوهېږي زما زړه چوي. نور قامونو ترقی به حد وکړه، پښتون وسم نه پوهېږي زما زړه چوي. خپل وطن لکه د خپل ایمان مې خوښ دی، خپل وطن لکه د خپل ایمان مې خوښ دی. چې یو ګل پکې ریجېږي زما زړه چوي. خپل وطن لکه د خپل ایمان مې خوښ دی، چې یو ګل پکې ریجېږي زما زړه چوي. او مرسلینه لو د بچ نه پاتې کېږي، مرسلینه لو د بچ نه پاتې کېږي، چې خفه شي نو ماتېږي زما زړه چوي. مرسلینه لو د بچ نه پاتې کېږي، چې خفه شي نو ماتېږي زما زړه چوي. وس خپل مرسلین لو دلا اجازت ورکه خات او آباد اوسه.